بسم الله الرحمن الرحیم. د انبیاء مبارکه سوره چې د قران عظیم الشان 20مه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. 112 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. رانږدې شوی دی د خلکو د حساب وخت او د هغو د حالت دی چې په غفلت کې مخاړونکي دي. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. وغوته چې هر نوې نصيحت د هغو د رب له لوري راځي هغه په تکلیف سره اوري او په لوبو کې اخته کیږي. د هغو زړونه په نورو فکرونو کې بوخت دي او ظالمان په خپل منځو کې پټي خبرې کوي چې دا سړی خو ستاسو په څیر یو بشر دی. نو آیا تاسو به ګورئ د کوډو په لومه کې بنخلئ؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. پیغمبر وویل زما رب په هرې هغه خبرې باندې پوهیږي چې په اسمان او ځمکه کې وشي. هغه اوریدونکی او پوه دی. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. وی وای دا تیک پرک خوبونه دي بلکې دا د دل ځانه جوړه کړې خبره ده بلکې دا سړی شاعر دی. کننو دای د داسې کومه نښانه راوړي لکه چې د پخوا زمانه پیغمبران له نښانو سره لیږل شوي وو. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. په داسې حال کې چې له دوی نه مخکې د هیڅ یو کلی خلکو هم چې موږ هغه هلاک کړل ایمان را نه وړ. اوس آیا دوی به ایمان راوړي؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. او اے محمد لتانه مخکې هم موږ له انسانانو څخه پیغمبران لیږلي وو چې هغه ته موږ وحی کوله. که تاسو ته معلومه نه وي نو له اهل کتابونو پوښتنه وکړئ. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. هغه پیغمبرانو ته موږ داسې څه جسم نو ورکړی چې هغه خواړه نه خوړل او نه هغه د تل لپاره ژوندۍ پاتې کیدونکي وو. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. بیا وګورئ چې په پای کې موږ له هغو سره خپل وعده پوره کړې او هغه یو هر څوک چې زموږ خوښه شو و مو ژغورل او له هدا تیری کوونکې مو هلاک کړل. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. اے خلکو مونږ تاسو ته داسې یو کتاب لګلای دی چې په هغه کې هم د استاسو یادونه ده. آیا تاسو نه پوهیږئ؟ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. څومره سیمې چې د هغو خلق ظالمانو موږ هغه ورانی ویجاړې کړې او له هغو وروسته مو نور قومونه را پاتول. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. کله چې هغه ته زموږ عذاب څرګند شو نو هغه له هغه ځای په تیښته لاس پورې کړ. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. ویل شول متختی ورشي خپل همغه کورونو او د عیاشۍ وسایلو ته چې تاسو پکې بیغم اوسېدلې خای چې تاسو نه پوښتنه وشي. قالوا يا ويلنا
زمون بدمرغي بشکه چې مونږ ظالمان. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. او هغوی همدغه ناری وهلي تر دې پورې چې مونږ هغوی غوبل کړل، یعنی بیخ مو ویست. د ژوند یو بڅری قدر په هغو کې پاتې نشو. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. مونږ دغه اسمان او زمکه او هر څه چې په دوی کې دي د لوبې په ډول نه دی پیدا کړی. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. که مونږ څه د لوبو وسایل جوړول غوښتلای او همدغه زمونږ کړنچاره وای نو له خپل لوري به مو کړی وای. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. خو مونږ پر باطل باندې د حق گزار کوو چې د هغه سر ماتوي او هغه ګوري محو کیږي، او ستاسو لپاره د هغو خبرو له عمله تباهي ده چې تاسو جوړوي. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. پس مکه و اسمانونو کې چې هر مخلوق دی د الله دی، او کومې پرختي چې له هغو سره دی هغوی نه په لوی کولو سره د هغه له بندګۍ نه سرغړوي او نه ستومانه کیږي. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. شپه ورځ د هغه پاکي بیانوي، وقفه پکې نه راوي. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. آیا دوی جوړ کړي ځمکني خدایان داسې دي چې کوم بې ساته د صافو بخلو سره ژوندي را پاتول کوي؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. که په اسمان او زمکه کې له یو الله نه پرته نور خدایان هم وینو د زمکه او اسمان دواړو نظام به وران شوی، نو د عرش هستونکی پالونکی الله له هغو خبرو څخه پاک دی چې دوی جوړوي. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هغه د خپل چارو لپاره د چا په وړاندې پوښتندوی نه دی، نور ټول پوښتیدل کیږي. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. آیا له هغه پرته دوی نور خدایان نیولي دي؟ اے محمد، دوی ته وایي چې راوړي خپل دلیل. دغه کتاب هم موجود دی چې په هغه کې زما د زمانې د خلکو لپاره نصيحت دی، او هغه کتابونه هم موجود دي چې په هغو کې لمانه د مخکې خلکو لپاره نصيحت. خو دوی زیاتره کسان له حقیقت نه خبره دي، ځکه خو مخاړون کی. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. مونږ چې لتان مخکې هر پیغمبر لګلای دی هغه ته مونږ هم دغه وحی کړی دا چې ما څخه پرته بل خدای نشته، نو تاسو هم دا زما بندګي وکړئ. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. دوی وای رحمان خدای اولاد لري، سبحان الله. هغوی خو بندگان دي چې عزت ورکړ شوی دی، د هغه له حضور نه په مخکې کېدو خبره نه کوي او یوازې د هغه په حکم عمل کوي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. څه چې د هغو په وړاندې دي هغه هم هغه ته معلوم دي، او څه چې له هغو نه پټ دي په هغو باندې هم هغه پوه دی. هغوی د هیڅ چا سپارښت نه کوي پرته له هغه چا نه چې د هغه په حق کې د سپارښت په اورېدلو باندې الله راضي وي، او هغوی د هغه له ویرې نه لړزېدونکي دي.
ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. او کله هغه څخه څوک وایي چې له الله څخه پرته زه هم یو خدایم، نو هغه ته به موږ د دوزخ سزا ورکړو. زمون په وړاندې د ظالمانو هم دغه مجازات دی. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. آیا کافران په دې نه پوهیږي چې دغه ټول اسمانونه او ځمکه یو له بل سره نښتي وو؟ بیا موږ دوی بیل کړل او له اوبونو مو هر ژوندی شی پیدا کړ. آیا هغوی زمون دغه خلاقیت نه مني؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. او موږ په ځمکه کې غرونه ټاک وهل تر څو چې په دوی باندې ونه خوځي، او په هغه کې مو ارته لارې جوړې کړې ښایي چې خلک خپل لارې معلومي کړي. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. او موږ اسمان یو محفوظ چت جوړ کړ، خو دوی د هغه د نښانو څخه مخ اړوونکي دي. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. او هماغه الله دی چې شپه او ورځ او لمر او سپوږمۍ پیدا کړل، ټول په یو فلک یعنی مدار کې لامبو وهي. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. او اے محمد تل پایښت خو مونږ له تانه مخکې هم کوم انسان ته نه دی ورکړی، که ته مړ شوې نو آیا دوی به د تل لپاره ژوندي وي؟ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هر څوک د مرګ د خوند څکونکی دی، او موږ په خو او ناوړه حالاتو کې په غرزولو سره پر تاسو ټول آزمایښت کوو. په پای کې همدا زموږ لوري ته ستاسو راګرځیدل. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. دغه د حق منکران چې کله تا ویني نو په تا پورې ملنډي وایي چې آیا دغه د هغه څوک چې ستاسو د خدایانو یادونه کوي، او د دوی خپل حال دا دی چې د رحمان خدای له ذکر نه منکر دي. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. انسان تلوار کوونکی مخلوق دی، همدا اوس زه تاسو ته خپل نښانې درښیم، تلوار مکوئ. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. دوی وایي خنو دغه اختار به کله پوره کیږي که تاسو رښتینی یاست. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. کاش کې دغه کافرانو ته د هغه وخت څخه علم وایي چې دوی به نه خپل مخونه وژغورلی شي او نه به خپل شاګانې او نه به هغو ته کوم لوري نه مرسته ورسېدلی شي. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. هغه بلا به په ناڅاپي ډول راشي او دوی به داسې او دم ونیسي چې دوی به نه د هغې مخنیوی وکړای شي او نه به دوی ته یوه شېبه مهلت ورکړای شي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. لتانه مخکې پیغمبرانو پورې هم ملنډې وهل شوي، خو په هغو پورې ملنډې وهونکي په همغه څه کې اخته شول چې مسخرې پرې کولې.
قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. اے محمد دوی ته وایي څوک دی چې د شپې یا د ورځې تاسو له رحمان خدای څخه وژغورلی شي خو دوی د خپل رب له نصیحت څخه مخ اړوي. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. آیا دوی داسې څه خدایان لري چې زمونږ په ضد دوی ملاتړ وکړي هغوی خو نه په خپله له خپل ځان سره مرسته کولی شي او نه زمونږ ملاتړ ور په برخه دی. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. اصلي خبره دا ده چې دغه خلکو ته او د دوی پلرونو نیکونو ته موږ د ژوند وسایل پر پسې ورکړل تر دې پورې چې پر دوی باندې اوږده موده تېره شوه خو آیا دوی نه ګوري چې موږ ځمکه له هرې خوا نه راکموو نو آیا دوی به برلاسي شي؟ قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. دوی ته وایي چې زه خو تاسو ته د وحي په اساس اخطار درکوم خو کاڼه نه اوري چې کله هغوی خبردار کړل شي. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. او که ساد رب عذاب لګوندې هغو ته ورسیږي نو سم د الله سبا فریاد وکړي چې هي زمون بدبخته پرېختیا چې مونږ ظالمان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. د قیامت په ورځ به مونږ برابرې ټول کوونکې تلې کېږدو بیا به پر هیڅ یو بڅری ظلم نه وي د چا چې د خردلې یعنی د اوري د دانې په اندازه هم څه کړو وړوي هغه به مونږ ور مخې ته کړو او د حساب کولو لپاره مونږ کافي. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. مخکې مونږ موسی او هارون ته فرقان یعنی له باطل نه د حق بیلونکي روښنايي او ذکر ورکړی دی د هغو پرهیزګارانو د ښېګڼې لپاره چې نالیدلي له خپل رب څخه ویریږي او پر هغو باندې د حساب د هغه ساعت لړزه راغلي. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. اوس مونږ دغه له برکته ډک ذکر یعنی قرآن ستاسو لپاره نازل کړی دی نو آیا تاسو د دې له منلو نه منکر یاست؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. لهغه هم مخکې موږ ابراهیم ته زیرکی یعنی د سم او بد توپیر وسیله ورکړو او موږ هغه ښه پیژاندو. د انبیاء مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو وشتمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 112 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 50 آیت څخه اوري. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. یاد کړه هغه وخت چې هغه خپل پلار او خپل قوم ته ویلي و چې دغه مجسمې څه دي چې تاسو د هغو خدمت ته ملا تړلې. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. هغه په جواب کې ویل موږ خپل پلرونه نیکونه د دې عبادت کوونکي نیندلې دي. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال
ویل تاسو هم گمراه یاست او تاسو پلرونه نیکونه هم په ښکارا گمراهی کې غورځېدلي وو. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين ویل آیا تا مونږ ته رښتیا خبره راوړې ده یا ته خپل سات تېروې؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. جواب ورکړ نه بلکې پر اختیار سره ستاسو رب هماغه ذات دی چې د ځمکې او اسمانونو رب او د هغو پیدا کوونکی دی. په دې باندې زه ستاسو په وړاندې شاهدي وایم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. او په خدای قسم چې زه به ستاسو د نشټوالي په صورت کې ارومرو ستاسو د بوتانو څخه چاره وکړم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. بیا یې همداسې وکړل هغه ټوټې کړل یوازې د هغو غټې پرېښود تر څو چې ښایي هغوی د هغه لوري ته راوګرځي. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. هغوی چې راغلل د بوتانو دغه حالي ولیدل نو ویې ویل زموږ پر خدایانو دغه حال چا راوستی دی هغه کوم غټ ظالم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ځینو خلکو وویل مونږ له یو زلمي څخه د هغو یادونه اورېدلې وای چې د هغه نوم ابراهیم دی. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وی ویل نو هغه ونیسئ د ټولو په وړاندې حاضر کړئ تر څو چې خلک وګوري له هغه سره څه برخورد کیږي. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. ابراهیم چې راغی هغوی پوښتنه وکړه څنګه ابراهیم تا زموږ خدایانو سره دغه حرکت کړی دی؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هغه ځواب ورکړ بلکې هر څه د دوی دغه مشر کړی دي له دوی نه پوښتنه وکړئ که دوی خبرې کوي. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. د دې په اورېدلو سره هغوی د خپل وجدان لوري ته راوګرځېدل او په خپلو زړونو کې وویل په رښتیا چې تاسې په خپله ظالمان یئ. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. خو بیا د هغو رایه واوښتله ویې ویل ته پوهېږې چې دوی نه غږیږي. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ابراهیم ویل نو آیا تاسو له الله نه پرته د هغو شیانو بندګي کوئ چې نه تاسو ته د ګټې اړولو وسواک لري نه د زیان؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. اوف لعنت دی پر تاسو او تاسو پر دغه معبودانو چې تاسو له الله نه پرته د دوی عبادت کوئ. آیا تاسو هیڅ پوهه نه لرئ؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هغوی وویل دی وسوځوئ او د خپلو خدایانو ملاتړ وکړئ که تاسو څه کوونکي یاست. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. مونږ ویل ای اوره په ابراهیم باندې یخ شه او سلامتیا جوړه شه. هغوی غوښتل چې ابراهیم ته دسیسه جوړه کړي خو مونږ هغوی په ناوړه توګه ناکام کړل. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. او مونږ هغه او لوط وژغورل د هغه هیواد لوري ته مو بوتلل چې په هغه کې مونږ د نړیوالو لپاره برکتونه ایښي. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. او مونږ هغه ته اسحاق ورکړ او یعقوب پر هغه سربېره
او هر یو مو صالح وګرځاو. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. او موږ هغوی پیشوایان وګرځول چې زموږ په امر سره یې لارښوونه کوله او موږ هغو ته د وحي په وسیله د غوره چارو لمانځه قایمولو او زکات ورکولو هدایت ورکړ او هغوی زموږ عبادت کوونکي وو. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. او لوط مونږ حکم او علم ورکړه او هغه مول هغه سیمینه په ژغورنه وویل چې بدکاري کوي. په حقیقت کې هغه ډیر بد فاسق قوم او مونږ لوط په خپل رحمت کې داخل کړ. هغه له صالحانو څخه. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. او همدغه نعمت موږ نوح ته ورکړ. یاد کړه هغه وخت چې له دغه ټولو نه مخکې هغه موږ ته غږ کړی. موږ هغه دعا قبول کړه او هغه او د هغه کورنۍ ته مو له لوی کړهو نه نجات ورکړ. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. او د هغه قوم په مقابل کې مو چې هغوی زموږ آیاتونه دروغ ګڼلي وو د هغه یعنی نوح ملاتړ وکړ. هغوی ډیر بد خلک وو نو ټول مو غرق کړل. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. او په همدې نعمت سره موږ داوود او سليمان سرلوړي کړل. یاد کړه هغه وخت چې هغه دواړو د یو کښت دعوا فیصله کوله چې په هغه کې د شپې له مخې د نورو خلکو په څونه چریدلی وو او موږ د هغه فیصله صادرول په خپل لیدل. په هغه وخت کې موږ د فیصلې صحیح صورت سليمان ته وښود. په داسې حال کې چې موږ حکم او علم دواړو ته ورکړی. د داوود سره موږ غرونه او الوتونکي ایل یعنی په فرمان کړی و چې د الله پاکي بیانوله. د دغه کار کوونکی همدا موږ. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. او موږ هغه ته ستاسو د ګټې لپاره د زغرې جوړولو صنعت ورخودلې ترڅو چې تاسو یو د بل گزار نه وژغوري. نو آیا تاسو شکر ویستونکي یاست؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. او سليمان ته مونږ توند باد مسخر کړی وو چې د هغه په حکم سره د هغه هیواد لوري ته الوت چې په هغه کې مونږ برکتونه یې مونږ د هر څه علم لرونکي. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. او له شیطانانو څخه موږ داسې او زیات شمیر د هغه تعبیر ګرځولي وو چې د هغه لپاره یې غوټي وهلې یعنی د لامبو کولو په فن بلدو او په دې سربېره نورې چارې هم سرته رسولې. د هغو ټولو څارونکي موږ. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. او همدغه یعنی د زیرکی حکم او علم نعمت مون ایوب ته ورکړو. یاد کړه هغه وخت چې هغه خپل رب نه غوښتنه وکړه چې زه ناروغ یم
او ته ارحم الراحمین یعنی لطول مهربانانو څخه مهربان. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. مونږ د هغه دعا قبول کړه او له هغه څخه مو د هغه تکلیف ایستک او یوازې د هغه د کورنۍ غړي مو هغه ته ورنکړل بلکې په هغه سربیره مو همغه نور هم ورکړل د خپل ځانګړي رحمت په ډول او د دې لپاره چې دا د عبادت کوونکو لپاره یو درس وي. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. او همدا نعمت موږ اسماعیل او ادریس او ذوالکفل ته ورکړ چې دوی ټول صابران او موږ هغوی په خپل رحمت کې داخل کړل چې هغوی له صالحانو څخه. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. او موږ ذنون یعنی د ماهی څښتنه هم ونازو. یاد کړه هغه وخت چې هغه په غوسه د خپل قوم لمنځه تللی وو او انګیرلی وای چې مونږ به هغه مؤاخذه نکړو. په پای کې هغه په تیارو کې आवाज وکړ چې نشته بل خدای مگر ته پاک د استازات بشک ما کمای کړی. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الانو مونږ هغه دعا قبول کړه او لغم نمو هغه وژغور او په دغه شان مونږ مؤمنان ژغورو. د انبیاء مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 20مه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. 112 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 9 آیت څخه اوري. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. او زکریا ته کله چې هغه خپل رب ته غږ وکړ چې ای پروردګار ما یوازې مو پرېږده او ډیر غوره وارث خو همدا تی. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نو موږ د هغه دعا قبول کړه او هغه ته مو یحیی ورکړه او د هغه میرمن مو د هغه لپاره مستعد کړه. دغه کسانو د نیکی په چارو کې منډې تړلې کولې او موږ یې له رغبت او ویرې سره بللو او زموږ په وړاندې غاړه یې ښودونکي وو. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. او هغه نجلۍ چې هغه د خپل پاک لمنۍ ساتنه کړې مونږ په هغه کې خپل روح پوکړ او هغه د هغه زوی مو د ټول نړۍ لپاره نښانه وګرځوله. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. دغه ستاسو امت په حقیقت کې ایکی یو امت او زه ستاسو رب یم نو تاسو زما عبادت وکړئ. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. خدا د خلکو قصور دی چې هغوی په خپل منځو کې خپل دین ټوټې ټوټې کړ. د ټول زمون ګوري تر اګرځیدل دي. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. نو څوک چې ښه عمل وکړي په داسې حال کې چې هغه مؤمن وي نو د هغه د هلو ځلو بې قدري به ونشي او موږ هغه لیکو. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. او دا نشي کېدای چې کومه سیمه چې موږ هلاکه کړي وي هغه بیرته راوګرځېدای شي. حتى
حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. تر دې پورې چې کله د یاجوج او ماجوج لاره پرانستل شي او هغوی له هر هڅې نه پراکوزي دوی او د حق وعده د پوره کېدو وخت رالنډ شي نو په ناڅاپي توګه به د هغو کسانو سترګې تیغې ووځي چې هغوی کافران شوي وو به وایي هې زمونږ بدبخته مونږ د دې شي له لوري په غفلت کې لوېدلي وو بلکې مونږ ظالمان. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. بشک تاسو ای کافرانو او تاسو هغه معبودان چې تاسو د هغو عبادت کوئ د دوزخ د سون مواد یاست عمل تاسو ورتګ دی. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. کدوی پر اختیار خدایان وای نو هلته یعنی دوزخ ته به نو تللی اوس د ټولو د تل لپاره عمل ته وسیدل هلته به هغوی کوکاری وهي او حال به داوی چې په هغه کې به هغوی आवाज و نه اوریدل شي. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. پاتې شول هغه خلک چې د هغو لپاره زموږ له پلوه د ښېګڼې فیصله د مخه شوي نو هغوی به په باوري ډول له دوزخ نه لرې وساتل شي د هغه د اور غږ به قدر هم وانه اوري او هغوی به د تل لپاره د خپل خوښې شیانو په منځ کې اوسي. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هغه د زیاتې ورختای وخت به هغوی یو بل سره اندېښمن نکړي او پرېښتو به له هغو سره لاس تر لاسه نیولي وي چې دغه ستاسې همغه ورځ ده چې تاسې سره د هغې وعده کېده. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هغه ورځ چې موږ اسمان داسې ونغاړو لکه چې په دفتر کې پاڼې تاول کی په کوم ډول چې موږ لومړی ځل د هستونې پیل کړیو په همغه شان به موږ بیا هغه دوهم ځل تکرار کو دا یو وعده ده پر موږ باندې او موږ رومرو د دې کار کوونکي. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. او په زبور کې موږ له نصيحت نه وروسته لیکلي دي چې د ځمکې وارثان به زموږ غوره بندگان په دې کې یو غټ ابلاغ یعنی خبر ده د عبادت کوونکو لپاره. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اے محمد مونږ چې تلې غلې دا په اصل کې د نړیوالو په باب زمونږ رحمت ده. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. دوی ته وایي ما ته چې کومه وحی راځي هغه د چې ستاسو خدای ایکی یو خدای دی نو آیا تاسو د اطاعت سره ټیټونکي یې؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. که هغوی مخ واړوي نو وایي چې ما په څرګنده توګه تاسو خبر کړی یاست
اوس زه په دې نه پوهیږم چې هغه څه چې تاسو سره د هغه وعده کیږي نږدې دی که لرې. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. الله په هغه خبرو هم پوهیږي چې په لوړه غږ ویل کیږي او په هغه هم چې تاسو په پټه کوئ. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. زه خدا فکر کوم چې خای دا زندېدل ستاسو لپاره یو فتنه ده او تاسو ته د یوې ټاکلې نیټې پورې د خوندونو اخیستلو فرصت درکول کیږي. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. په پای کې پیغمبر وویل چې ای زما رب په حق سره فیصله وکړه او ای خلکو تاسو چې کومې خبرې جوړوي د هغو په مقابل کې زموږ مهربان رب زموږ لپاره د مرستې آسره ده.